په کندوز کې د سپین زر دولتي شرکت لومړنۍ جوپه اروپا په لور واستول شوه. د دغې جوپې وزن 150 ټنه ویل شوی. 150 تن بادنجان رومی خشککردگی و سیب که در این نزدیکی صادر گردید به کشورهای اروپایی که بادنجان رومی را از کندوز، بغلان، میدان وردک و خصوصا بادنجان‌های رومی که در چند روز ترخم بند بود، این شرکت دولتی سپین زر خریداری کرد و پروسس کرد، بسته‌بندی کرد به سیستم معیارهای جهانی و این را صادر نمود. د کار پیل ده. سپین زر دولتي شرکت تر لاس لاندې د هیواد بساینې نور پلانونه لري. ویل کیږي چې دا چاره به دوام مومي. د دې شرکت څخه به د تولیداتو نورې جوپې هم بار د اروپا په لور به واستول شي. بالاتر از 400 تن سیب است انشالله که صادر میشه، بالاتر از 350 تن انار است که صادر میشه، 150 تن حدود 100 تن بالاتر پسته است، بادام است، مرچ است، پیاز خشک شده است که یا به معیارهای جهانی بسته‌بندی میشه نظر به تقاضای بازار جهان. این انشالله که به قریب صادر میشه. هممهاله دې کار کندوزیانو ته یې خوښي وربخلې. وایي چې له دې سره به هیواد د اقتصادي بساینې په لور لاړ شي. دغه اوسیدونکي له دولت څخه د دې چارې د دوام غوښتونکي دي. این باعث افتخار وطن، باعث افتخار دهاقین ما و کشور ما میشه و این زمینه رشد اقتصاد را در کشور فراهم میسازه. 34 ولایت کارهای بنیادی و اساسی کنه تا ای که زمینه اشتغال به جوانان فراهم شود. زمینه اشتغال که به جوانان فراهم شد دیگر جوان پا به فرار نمیگذارن. دغه جوپه داسې مهال اروپا ته استول کیږي چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره هم مهاله د کندوز سپین زر دولتي شرکت فعالیت پیل شوی او تولیدات د هیواد بیلابیلو بازارونو کې لیدل کیږي.